روسیه لیننګراد سیمه په بابولوفسکي ماڼۍ. د ماڼۍ ودانۍ نړیږي، دیوالونه نړیږي. دلته د نړۍ په کچه جاذبه پټه ده. دا یو لوی تشناب دی چې د ګرانایټ له یوې ټوټې څخه جوړ شوی. د تشناب ټب د اندازې لوی دی. دا د نه منلو وړ محصول دی. وګورئ چې د تیر تمدن اثر څومره لوی دی. زه د لرغوني حمام ټب ته ننوتم. یوازې زما سر د غاړې څخه پورته ولاړ دی. ډیر نرم، په بشپړه توګه پالش شوی سطح. کوچني غاښونه شتون لري. شاید دوی د وخت په تیریدو سره رامنځته شوي. د تشناب بهرنۍ څنډه د خښتو سره جوړه شوې ده. د تیرو ماشټرانو سخت ګرانایټ لکه نرمه خاوره درملنه کوله. دوی پیچلي منحني شکلونه جوړ کړل. ډیر نرم حتی سطحه. تشناب په مستطیل ګرانایټ بلاکونو کې نصب شوی. د تشناب ټب د فرش سطح ته لاس نه اچوي. په تالار کې په فرش باندې د ډبرو ټایلونه شتون لري. همدارنګه یو نرم پالش شوی ډبره. خلک د خپلو اړتیاو لپاره لرغوني ټایلونه غلا کوي. مګر هیڅوک نشي کولی دا حمام غلا کړي. دا 50 ټنه وزن لري. لوی حمام ټب د حیرانتیا وړ کوچنی ډنډ سوري لري. دا سوري ستاسو د ګوتو سره نښلول کېدای شي. د پوړ سطحه لاندې د ځمکې لاندې تونلونه شتون لري. تاسو کولی شئ یوازې په پښو ولاړ شئ. پخوا تونلونه لوړ وو. تونلونه د مایع خټو څخه ډک شوي. دا د تونل په چت کې د اوبو ایستلو سوری دی. اوبه دلته د یو لوی تشناب څخه تیریږي. تشناب د ځمکې لاندې نصب شوی. د ځمکې سطحه د انسان د سر په سطحه ده. د کړکۍ د خلاصېدو ځانګړی شکل. کوټه داسې دروازې نه لري چې له لارې تاسو د تشناب ټب کشولی شئ. لومړی دوی د حمام ټب نصب کړ، بیا یې دیوالونه جوړ کړل. د عصري ټکنالوژۍ په کارولو سره خلک کولی شي د ورته ډبرو تشناب جوړ کړي. دا خورا ستونزمن دی مګر ممکنه ده. دا په دې معنا ده چې د پخوانیو خلکو د ټکنالوژیک پرمختګ ورته کچه درلوده. مګر یو ناورین پیښ او تمدن سقوط وکړ. تاریخ پوهانو په قصدي توګه زموږ څخه د تیر تمدن مړینه پټه کړه.